په ادبانۍ سره ډېر ادب کې ښکلي الفاظ تاسې استعمال کړي دي. په متاسفانه په بدبختۍ سره چې تاسو ته ټلیفون نه کېږي، تاسې معلومیږي چې تاسې یو دیني هغه هم یې او ټلیفون خو درته نه کېږي په ډېرې بښنې سره. بهرحال جان دوران صاحب زه لږ راخلم ټلیفون ته، ملګري ډېر زیات کمنټس راځي د جان دوران صاحب باره کې. جان دوران صاحب د ټلیفون درته وکړلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هغه بد حال دی چې کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چیرې ستا به هم د کوی په غاړه لار شي ظالمه. आवाज می صحیح دی که اوس هم خراب دی؟ بیخ دی د आवाज وباسئ. زه دې خبرې کوم صحیح دی؟ آواز نه دماغ نه نه کېږي، صفا ستره आवाज دی ماشاءالله. ته وغږېږه. ما د خپل आवाज واپس ریټرن کېږي. اوکې، تا ته ریټرن کېږي، د ما आवाज تا ته درځي که نه؟ ښه بیسټ. اوکې، ډونټ وري اباوټ دات چې تا ته واپس ریټرن کېږي. ستا आवाज موږ عوام یو، موږ ته صحیح راځي. پوه شوې؟ ښه جی. یا موږ خبره دا کوله چې زه خو نه وم هلته، مې دا ګېډه مېډه ډکوله، وږی ومه، راغلم چې خبر شوم چې بیا چا ډزونه کړي دي. او یو کس دا خبره هم وکړه، غریب الله تعالی دې د ده په سر کې داسې سمې سپږې وکړي. هغه وایي چې تاسو جاسوسان یئ. حاجي غوږ ونیسه، ما شفیق ما واورېدو. هغه سړي ته ما ریپلای ورکړله ما چې د الله دې تا باندې لعنت پرېوځي، ځکه دې لعنت در باندې پرېوځي چې ته سوچ وکړه چې یو غیب یل، دا غیب یل دی چې دا ته کوې چې پلانکیه تا پلانکي ځای کې زنا وکړه، زنا دې کړې ده که نه؟ زنا دې کړې ده. هلکه تا زه لیدلی یم؟ نه. څنګه پوهېږې؟ زه خو تا رنګ نه پېژنم. نه، دا تباه او برباد دي، دا خلک دا غرق دي. که ته یې که زه یم، موږ چا ته اوسه پورې بد الفاظ کړی نه. زه دا وایم بس په دې پسې به نه ګرځو. شفیق خبره که نه چې ټاس، بس دا ټاس ته زه راغلم. ټاس ته په دې راغلمې چې الحمدلله په سلو کې اوس څو پاتې دي؟ اووه دي که اته دي؟ په سلو کې اووه اته پاتې دي. په سلو کې اووه اته دا ستا ګناه نه ده، ګناه ده زما خپله ما پیوله. وروره ګله دا مونږ مطلب دا ده چې ښه چې کې بیا څه شوې ما دا شعر درته ووایي چې ښه چې کوې که نه وروره بد به ګورې، خو چې بد ګورې بد ته به غېږ ورکوې، بد سره به بد نه جوړېږي. پوه شو؟ بد سره به بد نه جوړېږي که نه؟ نو ته وړوکی چرګوټی وې، زه د 11 کالو ومه چې ما ته پلار ښځه وکړه، سمه راته ښځه وکړه. مماګانو مو ورته وو چې پلانکیه، ویل چې وایي چې زوی دې غرق کو، تباه دې کو. ویل چې ولې مې تباه کو؟ چې ښځه دې ورته وکړه. خو ماشوم دی. وایي چې رونو زه په خپل زوی پوهېږم، زه خپل زوی پېژنم، تاسو غم مه کوئ که نه. نو زوی خو هېڅ هم نه و لیدلي په دنیا کې، یا ببر ګیدړ و یا ببر زمری و، هر څه چې و، خو په دنیا کې هېڅ هم نه و لیدلي. وروره کار کوه، پنجاب او کراچۍ لنډه دا چې په کراچۍ کې یم که په پنجاب کې یم، کور ته مې ټلیفون وکړو، دکان ته مې ټلیفون وکړو، دکان د ما مشر ورور راوغوښتو. مشر ورور ته یې وویل چې دا ټلیفون راغلی، دې نمبر ته ټلیفون وکړه، لږ یې په سکون وکړه. ورور مې ما ته ټلیفون وکړو چې هلو څوک یې؟ ما زه یم. و چې تباه برباد شي. چېرته یې؟ ما ولې لاهور کې یم. و چې ځان را رسوه. ما ولې؟ و چې واده دې ده. او واده مې ده. خبرې اورې؟
زه خبرې نه کوم واده مې ده دماکا شي نه دماکې کېږي دومره صفا راځي چې تا ته ډبل درځي ما ته صفا هلته کمنټ په ټول لګیا دي که نه تا اواز پکې دی ښه ودرېږه دا چشمې ورته واچوم د کمنټونو ته کیسه خو واوره که نه چې اوس فلم چېرته تېرېږي کیسه واوره واده دې د در بدر شي راشه مایخه چې بس دې ځای نه روان شم وروره ورورسېدو چې کسو ښځه راوړې وه ښځه کور کې هم ناسته دی پوه شو کور کې هم ناسته دی واده ماده ختم شوی د مشر ورور مې د الله تعالی ژوندی لري چې د فلاین کوچ نه کوشم چې د وی کتم زما خو دومره څڼې او دا د بریتونه وروره ګله داسې تور شوي وو ټول ږیره هر څه سیده بوتلم هغه ته ډمخانې ته ویل چې یاره په شرمو دې وشرمولو ځه چې ځو خلک هلته ناست دي بس ویښتان یې راته صفا کړل راغلم کور ته پلار پسې خبره درته کوم اوس مین پوینټ ته درته راځم ما ته د سنټیز کلنډر خیال مه کوئ زه د سکندر نه ډېر پوه یم سکندر د ما شاګرد دی شاګرد مخامخ ناست دی وروره کور ته راغلو واده دی وروره ګوله واده دی بس وروره ګوله لګیا دي های هوی واده تیر شو لسمه ورځ پوره نه وه چې کور کې مانه ګیدړ جوړ شو کېناستم درته کار مې پرېښو پلار مې هم داسې غلي ګوري مور مې هم داسې غلي ګوري چې دا هلک خو ناست دی نو ما چې د دوی سترګو ته خیال وکړو زه پرې پوه شوم ما کاکا ویل چې زیه ما کوي زه به کار ته لاړ شم دا کار به وکړم دا ښه دی داسې غلی شو که نه غلی شو مشرور راغلو مشرور وایي چې ته خدای والی چې کار ته ځې کار ته څنګه ځې مړه کاکا بېګا یې واده کړی دی اوس کار ته ځي پوه شوې ما زړه کې وی چې خدای شکر یو کس خو پیدا شو وروره خبره داسې شوه چې میاشت تېره شوه یوه نیمه تېره شوه قرار کور کې درته ناست یم بس د پلار ټنډه دلته راغله ورو ټنډه راغورځي ورځ په ورځ دوزخ دې جوړېږي چې روټۍ هم خورو داسې راته ګوري چې هغه یا الله دا مانه ته څه ګیدړ جوړ کړو دا څه وشو دا زه خو زمری وم کار مې کولو روزګار مې کولو وروره لنډه دا چې یو څو مودې تېرې شوې دا اثر را باندې راغو د لیونتوب بس کوټه کې به پروت وم که نه لیونتوب اثرونه راغلل ټوپک مې راواغستو لاړم بدماشانو سره بدماشي شروع شوه لنډه دا وروره چې پلار مې و چې ځان ته خو مې غم جوړ کړو که نه ښځې ته چې راځم ښځه هم رانه یارېږي هغې ته هم وروره ګوله داسې کوه استازي ورته کوه ځکه چې خرابو خلکو سره سر شو بهر لنډه دا درته وایم پلار ما نه دی ازار کړی یو ماما مې و الله تعالی دې دی وبخي ډېر خوږ سړی و لالا نه ورته وی ګلباغ لالا نه ما یو غم وکړو په یو غم مې وکړو دوابې بازار کې چې پولیسو پورې خلک راغلل کیم ته نو دا ګلباغ لالا مې پلار ته ورغلو زه دیوال شاته پټ وم چا نو هم لیدلی پټ وم که نه چې ودرې څه دي ما پلار ته چې تا ته مې نه ویل چې واده مه کوه دې زوی ته واده مه کوه دې زوی ته اوس وګوره غمونه جوړ کړ مصیبتونه جوړ کړ و چې نو څه وکړمه ویل چې مړې که دا زوی دی و چې وه ګلباغه خوله دې پورې شه په دې خبره خوله دې پورې شه دا زمان دا یو زوی دی همدا زوی مې ګټونکی دی همدا زوی مې ارته دی چې نن الله پې کېښوده نو زه یې مړ کړم ما والله کې مړ کړم ګلباغه زما کور ته بیا رانه شي ما باندې زوی مړ کوي بس چې دا لاړو وروره راغلم एकदम پلار خپو ته پرېوتم او داسې دوه لګتې هم راتللې چا خوښه بیخ بنیاد دې وځه خدای دې بیخ بنیاد ما پلاره خیرې راته مه کوه پنډکۍ راکړه ولا که مې په سترګو مو ګورې پنجاب ته ځم پلیز پلاره زه ورته په خندا شوم او ده دا شنې سترګې داسې و چې ته دونه نر یې چې ته پنجاب ته لاړ شې ما پلاره ته راکړه د پنډکۍ لږ مې د کوټې ته پرېږده چې نو کوټې ته دې نه پرېږدم بیا ښځې سره کښېنې ما نه کښېنم پرېږده ما درته غوسه کېږم پلاره پرېږده وروره بس سیده مې کمرې ته منډه کړله او زنانه غریبه مې واغام داسې بس دا پنډکۍ مې راواغسته حاجي بم روډ بم فلاین کوچ
دریامه ورځ چې کېده کراچۍ کې کوز زما ورونو د پلار مینه محبت نه پیدا کیږي په هغه ټایم کې چې د ډېر هغه وکنه زه ورته خپو ته پرېوتم ما ته خو پنډکۍ راکړه چې زه دا لیونتوب چېرته غورځوم بس دا لیونتوب مې ورور لړی کو اجي کراچۍ کې مې 8 میاشتې مزدوري وکړله په بلډینګونو کې هلته به پراتو بورۍ به مې ځان ته اچولې بس دلته به وده کېدو بس بیا چیټي مې ولیکله کور ته چیټي مې 8 میاشتې پس داسې ورته جړېدم چیټۍ ته چې پلار جانه ما پیسې ګټلي زه ښه سړی یم ما معاف کړئ دا مې درست دی بس دا چیټي مې ور واستوله 20مه ورځ وه چې چیټي راغله هغه ځای ته وایي روریا زه خو په ژړا شومه چیټي راغله ویل چې زه ستا خپو نه زار شم ستا بدماشۍ نه هم قربان شم ستا هر څه نه جار شم الله خاطر وکړه راشه بس وروره ومې ویل چې بس دا ډېره وه ښه داسې بنډل مې جوړ کړی و سرې کپړې مې کړې وې او بس چې کلي ته راورسېدم په دې خوړ کې را روان یا خوړ نه و ما سرې کپړې اغوستې هلکان جرکې مې چې لا بنګړیوال راغله بنګړي خرڅوي بنګړي ما دا پنډم زه طرف تور تباشي بنګړیوال نه یم زه یم زه وروره سرې کپړې چله بنګړیوال راغلو بس وروره کله چې ور وختمه بس پلار ته مې خپو ته ټیټ شوم مشر ورور مې دی هغه غېږ کې ونیولم ښکلی کړم مور ته خپو ته ټیټ شوم روغ سړی شوم تر اخري سلګۍ پورې چې اخر مړ کېدو داسې زمانو کې سترګې وغړولې چې ای داسې هغه ته مړ کېدو و چې هغه لیونی ما ته راوله قسم په الله او چا لیونی لږ ما ته راوله چې ورغلم زه لږ تیارېدم هم و چې ما په شا که ما دا څنګه زه په شا کړم ما یې ولې ویل چې بهر مې یوسه بس اجي دا مشر ورور مې ولاړ و دوه وړیا و که نه د بلخ امریکې کې و بس داسې ورته ټیټ شوم او مطلب داسې په شا مې کو او د ورته مې چې رسولو رانه لاړو داسې چې لاړو چغه مې وکړه ما یې ونیسئ بس راونیو کټ ته مې واچولو مخې راوړولو و چې ځه بچیه نه به خرابېږي او 2 ګنټې پسې پور پرېکو ختم لاړو نو بس دا کیسې مې درته وکړې دا ټایم کې به ډېر ماشوم وې که نه موږ هم دونه غټ خو نه وو مطلب دا دی چې په وخت داسې تېر شو موږ هر دوست ته دا وایو چې ښه کوئ پلار سره ښه کوئ پلار ډېر فقیر دی اجي پلار ډېر فقیر دی پلار اولاد تر ډېر څه کوي به یې خو که نه پلار نه پیدا مور بیل شی دی خپل مقام لري پلار غریب خپل مقام لري نو زما دوستانو ته دا خواست کوم چې ما ډېر ټایم شفیق پسې خندېدم او اوس ما هم دومره ټایم واغستو نو ډېره بخښنه غواړم یاران دوستان به په لیڼ وي او که وژړېدو هم د رښتیا وژړاوه که وخندېدو هم د رښتیا وخنداوه او مطلب دا دی چې there is no acting I used to be actor not now لري سلامت لري یوه بله کیسه وه ما خبرې اواز ډېر ټبه دی خو یوه بله کیسه وه چې چا روان کړي و بادشاه خان هم په پوسټ راغلی چې ګورې وایي چې دا یا ډېره مزیداره کیسه نه موږ هم ډېر ښه روان وو چې اوس دا دوبۍ ښار دی چې ګورو ټول پنجابیان دي لنګونو والا وایي دا خو ټول پنجابیان دي که نه بھائی یہ کون سا جگہ ہے وہ بھائی یہ تو کراچی ہے اللہ کسرا نیسا کستا شو ما سره اکثر غم وي د دې خلکو دا پښتانه دا ښکلي
دوی نه ټولو نه ما قربان کې، دوی نه ټولو نه ما جار کې. یاره دوی ته زه ډېر احترام زړه کې لرم. دا ډېر ښکلي خلک دي، دا ډېر نازولي خلک دي. خو دا داسې نیمه سپږه چې پکې را پیدا کېږي که نه، دا به لنګرۍ ته اچوو بس ترې تېرېږو، نسل ختم شي. لنګرۍ کې ختمېږي، بل شانتې نه. نوک دا خبره لنګرۍ ته لاړه. یا دا په دې نه کېږي، په دې بیا راژوندي کېږي. دا نیمه دلته پاتې شي، نیمه دلته پاتې شي. لنګرۍ ته چې واچوي هلته ختم شي، نسل یې ختم شي. یا الله ته پښتنو کې مینه راولې، محبت راولې، نه نوا قوت راولې. پوه شوې؟ اس دل سے تیری یاد بلائی نہیں جاتی، یہ پیار کی منزل ہے مٹائی نہیں جاتی. ضروریا بس ما کټ کا خپل خلک راواخلا. صدیق غریب مړ شو، د یا کومنټونه کوي، دا راواخلا، بل راواخلا، بل راواخلا. بس ته کجرنده د پلار ده هم پوار ده، تراکانی د بیزو کار نه د بیزوګیان دی. خدای وایي چې سنټیس نه بیزو جوړه کړې وه. I love all of you.